وعلیکم ټرمپ د المسیان دي څه وایي؟ وعلیکم کاکا ستړی مشه نه خو وسړی چټي لګیا ده که خو لیږي به دې اوس به یې ټرمپ ته کانه غواړي څه کوي وسړی دا خو د موږ له تاسو ځل مې نه ده درته کړی ټرمپ صاحب محترم لیک صبر وکړه موږ به هم صاحب درته وایو چې ته کله دې دا عکس بد در باندې لګېږي دغه ګیره نه لوی شوې خو پوه نه شوې کله به پوهېږې ته غټ سړی همیش توهین کې بادرات ازادي ورکړي پوه شولې او ټول عمر د افغانانو ته توهین وکړو چې شی په لاس ته راغله دا راته وایي بیا یې که نور توهین هم وکړه مشکل نشته کله چې راځي افغانستان وعلیکم ټرمپ د المسیان دي څه وایي؟ وعلیکم کاکا ستړی مشه تا دې ما کنه تولې دغه بدمعشي کوي وا لکه ټرمپ سره نه خو وسړی چټي لګیا ده که خو لیږي به دې اوس به یې ټرمپ ته کانه غواړي څه کوي وسړی دا خو د موږ له تاسو ځل مې نه ده درته کړی ټرمپ صاحب محترم لیک صبر وکړه موږ به هم صاحب درته وایو چې ته کله دې دا عکس بد در باندې لګېږي دغه ګیره کنځلې وکړلې دا سپای کاته کوي دا سپای کاته کوي د ده به اوس هم غره لمده وي پوه شولې خپل پلار ته کنځلې وکړلې دا خو څه ګوره د خور دپاره خور ته اجازه نه ورکوي انسان خپلواکه ده دا څه رقم انسانان دي یار ټرمپ دغسې سپي دې راته روزلي دي دا خپل پلار ته هم کنځا کړي د امریکا ترامپ بابا و یکی از سربازای جمهوریت با آقای سامسور و یکی از جنرال صاحب مبید خان یک سلام گرم خدمت کلگی تشکر و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سلامت باشید زنده باشید بزرگوار خوب هستین انشاءالله صحت هستین سلامت هستین شکر فضل خدا جنرال صاحب خودت خوب هستی انشاءالله مرمت سلام اسپیشل پرتا من بزرگوار گفتم که یک سلام خاص خدمت رئیس جمهور ایالات متحده امریکا آقای ترامپ بابا اسپیشل سلام تو ویل زدی مسئول نه یم پوسوی مسئول زنه یم که یو ټکولې پوسوی بیا دې نه ورته دی من گفتم بزرگوار و یک سلام خاص فهمیدم مفیبا یورو فهمیدم خدمت آقای جنرال تو ویل دې ورخطا سره سپیچ کې دی خوشی کړي نو سپیچ خوشات خو نه چي ته چې سیدر ته ویل څوک راته سوای سپیرا پر روسو ایتا ولم یو څو شپې ورکړ بیا یې څوک چې راته وای مال تر سپیرا پر روسو ایتا ولم یو څو شپې ورکړ دلته یو ناز د ټویټ کړی ده د امارات په نوم راشي ټیک ټاک ته خلک د امارات نه زړه تور شي آقای عبدالباسط کدام سوال از نداشتی بزرگوار من باید پوزش شو نمیفهم زه پارم نراغلی متراسه ته بزرګه راست که دمره نری دلته دا خبرې وکړه خدای دې خیر تباه و برباد دا کوم یو لیکلي جنرال صاحب دا اوس مې راپورته کوه خو رانغی خب FBI خوب هستی؟ سلام جنرال صاحب خوب هستی صحت هستی سلامت هستی برات احترام داریم بزرگ هستی بزرگوار گرچه مخالف ما هستی اما برات احترام داریم بزرگوار خیر ببین نه چرا مخالفت باشم نه ما خو یکی از ما در بخش اکمالات جبهه مقاومت ملی افغانستان در کوه هندوکش هستم بزرگوار شما چرا عکسای اشرف غنی را زدین در کابل؟ بزرگوار را ما نزدیم یک بزرگوار زورتان بود یا چی گپ بود؟ نه یک چند نفر بزرگوار از کلاب تاجیکستان آمده بود و فیریایی میکرد ما نکردیم بزرگوار در وقت جمهوریتی ها کجا بودن؟ در وقت جمهوریت کجا بودن؟ جمهوریتی ها کجا بودن در وقتی که شما امو اشرف غنی عکسای اشرف غنی را زدین؟ بزرگوار ده من معلومات ندارم من فعلا بخش اکمالات و جنرال بیل سب تخیلی ما پورده که زبطه سکا در این نستی آده وانا بیا کرا جنرال صاحب خدا توک در خیزالی لخوشحالی مرد بزرگوار دا کنزلی کرده کنزلی کرده ما راپورت که کامنت عکسای اشرف غنی یا کسی کار میکرد مایک اخلاص زکم واس کلاب تاجیکستان آمده بود بزرگوار قن و ما پس دیپورت کردیم طرف تاجیکستان
خوب گتی تو بچه همین قرارداد اکمالات پیشقل و سرگین اگر قطع کنین بسیار زیاد ذخیره کردیم بیادر. نه جنرال صاحب بزرگوار خب مایک من بسته نکنیم. من باید جواب بدم از جنرال صاحب. جنرال صاحب از پیشقل یا نه اگر پای گاو گوسپند چیزا هست برشان روان کنیم که باربکیو بکنن بزرگوار. نه والا ما قصابی نداریم. خب نه بزرگوار خود اوجه منقل شکمبه چطور است؟ بزرگوار شکمبه باربکیو نمیشه. خیر او را روش پخته کنیم. خب ایگه بتام درست هست. من تا اگر دیروز پریروز هم چای خشکشان خلاص شده بود دیگه چای خشک و بوره و نمک چیزا یا خلاص شده بود او را به توکل خدا اکمالات کردیم. من تا اینمی زمستان برف شب بخیر ما در کابل هستیم. بین بخیر. درست است. ما مقصد اینمی مقامت کرده رایستیم دیگه انشالله به توکل خدا اینمی برفا یا همیز دمروی ما برداشته شه و بخیر ما در کابل هستیم. نماز عید رمضان بخیر ما درک میخوانیم. نماز عید رمضان دیر کم وقتی نکره ما میریم آینده چی میخوانیم در مشهد هیچ مشکل نیست. خود شما باید از دیگه در مشهد برین. ما که در کابل بریم شما باید در مشهد برین بزرگوار. ما باید بریم خدا بکشم. با رهبری جناب صاحب نصیب قوت نکرد. ظالم زوی ته والا سړی حیران پاتې سي ده. تکل ته دا خو ډېر غټ کلاړي ده. دا وایه د تاوېدو چالم د ده زده ده. نه تکل خو دې په عذاب کني. تکل خو څه خطرن کوي جنرال صاحب په پکول کې ګډي. د تاوېدو له قصې نه خبر فدا نه والا هغه زه درته په شخصي کې کومه دا تکل څه ده ده ته د تاوېدو چالم ورځي. نه یم خبرتي به په شخصي کې راته وکړه. باسطه ستړی مه شې. ستړی مه شې. جوړ په خیر. تکړه یې په خیر یې بیداره یې. شکر د کراري د په خیر یې. شکر دی الله کرم نه. نه دا د تره زوی دی بیا راغی. پیدا کنځای وکړه هغه ده. و احمد اول دې کنځای وکړې. تاسو څنګه ګډ یاست؟ دا اوس تاسو خبرې دي؟ دنه زده که پیدا وروره. ته کامره خلاصه بین صاحب سم ګډېږه. غږېږه اوس خورا وخت کنځای وکړه. ځه شروع شه. مالې لاندې دې ګوتې په عذابېدلې ستړېدلې دلته یې وکړه. ځه خدای کوي وکړي جنرال صاحب. نیټ کمزوری دی. ودرې خالي ګوډې ودرېږه. ښه را ډاونلوډ کوې. ډېر نیټ ډاونلوډ کوي. ستا په خندا غڼ بوزم څنګه خندا ده ستا اوس. دا وګوره یادبي مه کوه. جنرال صاحب ایسته کار پیرو ټوپ ملا که پیدا دریسه جگه او تروس زنده له خوشحالي مړ سوی وایي زه چې کړی یم. دغه بې پروا رودوال راوخېځوم. ښه جنرال صاحب دا د دوی راپور خو هم ولا ځکه دا بل هم وایي دا ملګری دغه اف بی آی چې زه روزې لمونځ چې دا د کوچنی اختر چې دا په افغانستان کې پوښتنه درلودله. مهرباني پرون یو نفر ده د همدا لیپونه کوي دغه دې څه نومېږي نوم یې رانیږي. هغه ویل چې 2 ولایته سقوط سوي دي که څنګه کیسه ده؟ دا رښتیا ده؟ اوس خبر سوې؟ والا مخکې یو چا راته ویل وایي پلانکي پوسټ کړی ده چې سقوط سوی و. جنرال صاحب له حقانیانو سره د زه له کنداریانو سره یم نو 2 ولایته یې راچنیولي دي. څوک زور یې ده؟ نه رښتیا ده که هسې خبرې دي. رښتیا ده. دا سقوطونه خو راځي. دا یو سقوط یو ولسوالي یو ولایت سقوط یا خو موږ بیرته زر نه وایو زیات نه شي مقصد. بیا نو افغانستان 15 او 2 ولایته شي. او 2 ولایته شي. د دې څو ورځې ولګېدلې؟ 11 ورځې وې که څو ورځې وې جنرال صاحب؟ نه رښتیا نه. و نو ستا
قرآن لا واخم درته و ډاکټر لوګار ته هم راغلي وو بیا بېرته لاړل دلته یخ وایي ځو ته یې داسې پوښتنه وکړي رښتیا ده هی هم ده که خبرې خو دلته ما یو ویډیو ولید یو چا پوسټ کړی چې 2 ولایته دغه سو بغلان کوم ځای او کوم ځای والله پوهېږم بغلان یې ونیو داسې پسې رالو د اندراب ولسوالي باندې راننوتل پنجشیر یې پسې ونیو پنجشیر چې داسې پسې روان دي کته کېدی د کونړ دي د انګلام ولسوالۍ د کچي د دا پسې نه داسې لوګار خواته راځي او ښه وایې غلط شوم داسې بېرته راتاویږي په پنجشیر د لغمان سره سرحد لري اول لغمان نیول کېږي بیا خواته کونړ ده اندراب است اندراب سقوط کرد اندراب یکی اندراب است یک 2 ولسوالی در پنجشیر از بزرگواری هم سقوط کرد دا این خو باید د بغلان اندراب سیده پنجشیر ته لار لري پنجشیر نه بیا داسې غالبا ګمان کوم نورستان سره مې یوه څوکه لګېدلې ده خو خیر موږ په خپل منځ کې سکوتونه روان کړي دي تاسې به څه کوئ د دې بیچارهګانو حاجي صاحب ټولې هیلې په خاورو پسې خاورې شوې ټرمپ بابا ته یې ډېر په تمه و چې ټرمپ بابا راځي تاسې ګورئ چې کله همغه اوله ورځ یې لوړه وکړه په 2مه ورځ به افغانستان سقوطي چې وکتلې ټرمپ بابا نه خپلې هیلې وشکولې اوس حیران پاتې دي دې ته اوس ورځې شماري چې او ډنډوره یې ګډه کړې هله دی خپل منځو کې نښتي دي څه ډنډوره چانخل یاره که د هندي په فلمو کې دی کار کړی وی تر ټولو ښه کرکټرونه به دی د هندي په فلمو خطا کېږه مه هېڅ چل نه کېږي پوه شو دی صاحب مشتري درته پیدا کړم زه یو کسټمر درته پیدا کړم صبر وکړه یاره وایس کا کړه ته خو دا مرستیال لږ وغږوه یاره مرستیال خو ډېر خطرناک سړی دی جنرال صاحب ډېر د مرکچیم د جنرال صاحب پام چې دا په یوه مرکه کې مو هغه د مدعي و د مدعي علیه په مرکه کې مو دا یې په هغه وایي جنرال صاحب یوه د قباسي صبر جنرال صاحب دغه سړی سره د ما ډېر کار د خدای دې اوسې د نټ کار وکړي سرشار ارجنا سړی مه جنرال صاحب دا سړی پرې نه ږدي ښه دې سړي سره خبرې باید وکړو خیر اوسې دا سړی ماشي جنرال صاحب مقصد مایک دې خلاص ده ښه که به لونګین ول نه راځي سالار صاحب سالار صاحب ودرېږه زه را پیدا کړم زه میسیج ورته کوم تر څو د ملګری ته ګپ ورسره ولګوه که څه غوري دي وایي پنجشیر یې نیولی داسې اوازه د جنرال صاحب دا نور خلک لګیا دي وایي پنجشیر موږ تسلیم کړو بغلان کې اوس جګړه روان ده او بغلان ولایت هغه اوس دې پوښتنه وکړله مال دا څه رقم موږ خبر نه تاسو بغلان وایي دا خو داسې دا څه د حقاني ډلې بغلان او پنجشیر سقوط کړ مال دا اوس د حقاني ډلې بغلان او پنجشیر سقوط کو بس دوی خپله کې سره که خوشحاله دي دا اوس وګوره دا چا سقوط کړ مال وایي انا سره هغه خلیفه صاحب چا سقوط کړ د قندار نه خدا پاکه ته باید قندار بل ملک ده بغلان بل ده یا حقانی صاحب بل څوک ده داسې غورې دي نو